علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم. دوستانو ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د کوهاټ سره تعلق لرونکي د 14 کالو ښایسته ښکلی ځوان دوستانو خپل ځان په تماچه وویشتو او ځان یې قتل کړو. دوستانو ځان یې ولې قتل کړو؟ اخر څه وجه وه چې دومره ظلم او زیاتی د ځان سره وکړو چې ځان یې په تماچه باندې وویشتو او ځان یې قتل کړو. دوستانو که چېرې تاسو د مکمل معلومات نه ځان خبرول غواړئ نو دا ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ. دوستانو ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي. دې سره د ټالۍ نشانه مو چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ. دوستانو ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د کوهاټ سره تعلق لرونکي یو ښایسته ښکلی ځوان د 14 کالو دوستانو خپل ځان په تماچه باندې وویشتل. دوستانو دا ویل کېږي چې د ځوان د خپل پلار سره جګړه وکړه او پلار ته یې ویل چې ما به ته به په کالج کې داخله اخلي، خو چونکې پلار ورسره دا خبره نه منله او ورته یې ویل چې ته په کلي کې هم سکول یایه، نو دوستانو د دې په وجه باندې د برداشت ونه کړو او دوستانو خپل ځان په تماچه باندې وویشتو او خپله زندگی ختمه کړه. دوستانو دا هم ویل کېږي چې دا د مور او پلار یو زوی او د دې نور خرونه او خویندې نه وو او دا یک یو او دوستانو د دومره ظلم او زیاتی وکړو چې خپل ځان قتل کړو او مور او پلار ته یې زندگی تباه او برباده کړه. ځکه دوستانو چې یو زوی وي نو د هغې مور او پلار باندې به څه تېرېږي. دوستانو یقینا چې ډېر غټ ظلم او زیاتی د ځان سره کړی دی. دوستانو د مور او پلار ته دې الله صبر ورنصیب کړي. دوستانو که چېرې تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. شکریه، ډېره مننه.